بیا د څو قرباني کې رسول الله مبارک وي چې د د ویښتو په اندازه د تعالی رب العزت اجر ورکوي دغه غوښه چې دی په یتیمانو فقیرانو مسکینانو باندې ویشل کیږي نو قرباني ستاسو په ژوند کې برکت راولي هیڅ کلم بې برکتي نه راځي هر څوک چې قرباني کوي الله رب العزت حتما په ژوند کې برکت راولي کله چې په دنیا کې مصیبتونه زیات شي ستاسو په کورنۍ کې مصیبتونه زیات شي پر تا غمونه ډېر شي اشخاص دي وسه رسیږي په خارج کې قرباني نشي کولی راځي ستاسو لپاره به انشاءالله موږ قرباني کوو او د دې غوښه به په هلته په افغانستان کې په ولایتونو کې په مسکینانو فقیرانو باندې ویشو تر څو دا فقیران تاسو ته دعا وکړي او الله رب العزت اجر درکړي پر تا غمونه ډېر شي ته مریض شي نور مشکلات درته زیات شي اول لوارې مهم شی دا دی ما ته ټول الله ته متوجه شه خدای ته درېیم دوم شی چې کوم دي هغه د ورونه کندوز ته کندوز مال دی ماشاءالله ډېر ښایسته مال دی نو دا د اختر لپاره راوړي دا اختر دپاره راوستلي قربانۍ دپاره قرباني لپاره بس هر چا چې واغستله خدای دې ورته قرباني قبوله کړي انشاءالله غم